دجال چیرته اوسیږي؟ یو ورځ رسول الله علیه السلام ټول خلک مجلس ته راوغوښتل. له لمانځه وروسته یې په داسې حال کې چې په خوله یې مسکا خپره وه ټولو خلکو ته وویل هر څوک دې په خپل ځای کینی. بیا یې ورته وویل آیا تاسې پوهیږئ تاسو مې ولې دلته راغوښتي یې؟ خلکو ورته وویل الله او د هغه رسول بهتره پوهیږي. ده ورته وویل په الله مې د قسم وي تاسو مې د دې لپاره نه یې راټول کړي چې تاسو وویروم، بلکې غواړم چې تاسو ته خبر درکړم. تمیم الداري ما ته داسې یو خبر وکړه چې زما د هغه حدیث تصدیق کوي کوم چې ما تاسو ته د دجال په اړه کړی و. تمیم الداري لومړی نصراني یعنې عیسوی و چې وروسته یې بیا ایمان راوړ مسلمان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل تمیم الداري د لخم او جذام سیمې 10 نورو کسانو سره په یوه کښتۍ کې سفر کاوه. د یوې میاشتې اوږد سفر نه وروسته د سیند خطرناکو څپو له دوی نه لاره ورکه کړه او یوې جزیرې ته یې ورسول. دوی ټول له کښتۍ نه راښکته شول او په جزیره کې پیاده روان شو. هلته له یو داسې حیوان مخلوق سره مخ شو چې د ډیرو ویښتانو له وجې مخ او شا نه پیژندل کېده. دوی ترې وډار شول او ورته ویې ویل څوک یې ته؟ هغه ورته وویل زه جساسه یم. دوی ورته وویل جساسه څه شی دی؟ هغه ورته وویل هلته په عبادتګاه کې یو کس ستاسو د لیدلو لپاره انتظار دی، ورشئ او له هغه سره وګورئ. تمیم الداري وایي ادرس مو ترې واخیست او په منډه منډه له دې حیوان نه جدا شولو او ترې ویرېدو هسې نه چې شیطان اوسي. خو بالاخره هغه عبادتګاه ته ورغلو. هلته ګورو چې یو غټ او قوي انسان لاسونه او پښې په زنځیرونو کلک تړل شوي دي. موږ ترې وډار شو او ورته ومویل ته څوک یې؟ هغه وویل دا پوښتنه زه باید له تاسو نه وکړم چې تاسو څوک یې؟ تمیم الداري وایي موږ ورته وویل موږ اعراب یو، کښتۍ مو په سمندر کې لاره ورکه کړه، دې جزیرې ته راغلو، له جساسه حیوان سره مخ شو. هغه د تا باره کې موږ ته وویل موږ هم له دې ویرې چې شیطان ونه اوسي ترې وډار شو ستا خواته راغلو. دې کس ورته وویل د بیسان یعنې اردن کې یوه سیمه ده، د هغه سیمې د خرماو په اړه موږ ته ووایه. موږ ورته وویل د څه شي په اړه یې درته ووایو؟ هغه وویل د خرما د باغونو په اړه راته ووایي. آیا میوه نیسي؟ موږ ورته وویل هو میوه نیسي. هغه وویل ډیر ژر به وچ شي او میوه به نه ورکوي. بیا یې راته وویل د تبریه سیند په اړه راته ووایي. آیا اوبه یې وچې شوي دي؟ موږ ورته وویل هو د تبریه سیند اوبه لري. هغه وویل ډیر ژر به د هغه اوبه هم وچې شي. بیا یې راته وویل د زغر د چینې په اړه راته ووایي. موږ ورته وویل د څه شي په اړه یې درته ووایو؟ هغه وویل آیا هغه چینه اوس هم اوبه لري او اوسیدونکي ترې ګټه اخلي؟ موږ ورته وویل هو اوس هم اوبه لري او خلک ترې ګټه اخلي. تمیم الداري وایي چې بیا یې رانه پوښتنه وکړه د امیین یا د نالوستي پیغمبر په اړه که راته ووایي چې څه کوي. موږ ورته وویل له مکې نه یې مدینې ته هجرت کړی دی. ویې ویل آیا اعراب ورسره جنګېدل؟ موږ وویل هو. د بیا رانه پوښتنه وکړه چې خبر شوی یم په اعرابو باندې برلاسی شوی دی او هغوی د ده پیروي کوي. موږ ورته وویل هو. هغه وویل راته د دوی لپاره همدا بهتره ده چې د هغه اطاعت وکړي او زه به اوس تاسو ته د ځان په اړه خبر درکړم. زه مسیح الدجال یم. زه امید لرم چې ډیر ژر به آزاد کړی شم. په ځمکه کې به سفر وکړم له مکې او مدینې پرته چې پر ما حرام شوي دي او ملائک به تورې په لاس ما له هغه څخه منع کوي. نور به هیڅ کلی او ښار به رانه پاتې نه شي او په 40 ورځو کې به
نابود کړم. فاطمه رضی الله عنها وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امسا کلکه په ځمکه ووهله او ویې ویل دا مدینه طیبه ده، دا مدینه طیبه ده. بیا یې وویل چې پوه شئ چې هغه د شام یا د یمن په سیند کې دی. بیا یې وویل نه نه، هغه په مشرق کې دی، هغه به له خراسان نه راښکاره شي، او په خپل مبارک لاس باندې شرق طرف ته اشاره وکړه. د دجال نه د پناه غوښتلو اذکار رسول الله علیه السلام بیان کړي دي. د کهف سورت لومړني 10 یا وروستي 10 آیاتونه حفظ کول انسان د دجال له فتنې څخه ساتي. هره جمعه د کهف سورت تلاوت کول انسان د دجال له فتنې نه ساتي. او بل هغه دعا ده چې رسول الله علیه السلام ته راښودلې ده: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. یا الله موږ د قبر له عذاب نه تا ته پناه درو، د جهنم له عذاب نه تا ته پناه درو. یا الله تا ته د ژوندیو او مړو له فتنو نه پناه درو، او تا ته د دجال له فتنې نه پناه درو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.